قومندان صاحب راځه ورته عایشه کالیفورنیا کې هغه عایشه وهاب چې دا د هغې په باره کې څه پیغام لري دا خلکو ته؟ بیا هم سلامونه او نیکې هیلې ګرانو هیوادوالو. بنده کنګ جنرال پاریس افغان دردېدلی کړېدلی د دې لوی افغانستان سرباز او د ملت د پښو خاوره د جمهوریت اسلامي افغانستان په اماراتو مشرانو او په ملت باندې غږ کومه. ګورئ زه د دې ملت دردېدلی کړېدلی سرباز یم. ګورئ په واقعي توګه مې وظیفه کړې، په واقعي توګه منافع ملي کشور نه دفاع کړې ده. خو یو پلیز خواهش درنه کوم د امارات مشرانو په کالیفورنیا د امریکا کې عایشه وهاب د لوی افغانستان ګرانه ملالۍ پیغله ده، د موږ او تاسو خور مور ده. ګورئ د درس په توسط، د قلم په توسط، د تعلیم په توسط ګوره کومې چوکۍ ته ورسېدله. پلیز خواهش درنه کوم د خپلو د اولادو په مخ، د ځوانانو، د پیغلو، د سیاسرو په مخ باندې د قلم او د تعلیم د تربیې دروازه خلاصه کوي چې وطن په طرف د ترقي لاړ شي. تعلیم او تربیه په نورو ښځه باندې فرض ده. که چېرته غواړي امارات اسلامي افغانستانه د لوی امارات مشرانو باندې غږ کوم، که چېرته غواړي چې حکومت هم پیشرفت وکړي او افغانستان ملت پیشرفت وکړي، ځوانان راویښ شي، پیغلې راویښې شي، سیاسرې راویښې شي، دغه ساینس او تکنالوژي پیشرفت ولري. ګورئ په سویچو باندې کوم کشور ولي دا ټول له ساینس او تکنالوژي او له دغه قلمه راخیستل سوي دي. خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ، په ښځه او نر باندې دا قلم او دا تعلیم فرض ده. دا بعضې ملایان چې دي احترام الترم ټول د افغانستان امارات وړو زاړو ته غټو وړو ته مشرانو ته ټولو ته هزار سلام. خو دا درته وایم چې دا قرآن نه سرکشي مه کوئ. دې بازو ته وایم تعلیم په ښځه او نر فرض او په دغه قرآن کې راغلی دي. د مکتب دروازې د ملت په مخ او د پیغلو په مخ، د ځوانانو په مخ خلاصه کوي چې دغسې د موږ او تاسو پیغلې هم وزیرانې سي، د موږ او تاسو ځوانان هم وزیران سي، رئیس جمهوران سي. دا د قدیم مشران ذاتي ایسته کوي. د جمهوریت جنرالان، د جمهوریت وکیلان د پارلمان، د جمهوریت والیان په دې امارات کې جای مو ورکوي. ولې د جمهوریت سرباز و بریدمن افسر ته په دې حکومت کې جای ورکوي؟ دا د دې وطن بچیان دي. دا قرباني سوي په واقعي توګه دې خلکو دې ځوانانو قرباني ورکړې. پیغلو، ملالویو ته، ځوانانو ته، ښځو ته، سیاسرو ته په دې حکومت کې جای ورکوي. د قلم دروازه په مخ خلاصه کوي تر پنتونه پورې. نورو ښځه یو ځای سره درسونه پرېږدي چې ووایي. که څوک بد کار کوي په بد کار هم پوهېږي، که ښه کار کوي په ښه کار هم پوهېږي. خو تاسو د قرآن، د دین، د اسلام لاره تعقیب کوئ. په دغه قرآن کې، په دغه دین کې، په دغه اسلام کې راغلی دي چې په نر او ښځه باندې دا تعلیم فرض ده. او دغه پیغله باندې موږ او تاسو په دغه سیاسر باید افتخار وکړو په دې عایشه وهاب باندې چې په امریکا غوندې کشور کې د صدراعظم او وکیله سوله، وزیره سوله. او وزا سلام دې چې مور ته یې داسې جینۍ زیږولې، او وزا سلام دې چې پلار ته یې داسې لور ته یې تربیه ورکړې، او لاس په قلم د مکتب دروازه په مخ خلاصه کړې، ازاده پرېښې. دغه د ځان یې ورسه وروره وله صدراعظمۍ ته. تاسو هم خپلې پیغلې، خپلې ملالۍ، خپلې سیاسرې، خپل ځوانان واړه زاړه ټول تشویق کوي امارته. که د تا په مقابل کې هر هیواد ودرېږي، زه تا سره وکه په وګه د دښمن په مقابل کې د جنګېږم. دا فکر به نه کوي چې د جمهوریت سرباز یم. زه د تاسو سرباز هم یم. د تاسو د دولت، د تاسو د منافع د ملي کشور خدمت مې اول هم کړی، اوس به یم کوم. په دغه کشور کې زه هم حق لرم. دا کشور د ما هم ده. که زه د تا مقابل کې جنګېدلی یم، ته هم د ما مقابل کې جنګېدلی. زه سرباز وم، ما په سر امیر درلوده. زه یو مادون وم، ما باید اطاعت کړی وای. زه نه پوهېدم چې ما امیران خاینین وو. خو زه په تاسو باندې افتخار کوم، په دې دنیا او په هغې دنیا په دغه کې حمایت کوم. چې انکر و منکر هم د تاسو په مخ کې ودرېږي، په مخ کې به یې درېږم. ولې د سیاسرو، د پیغلو، ملالویو په مخ مکتبونه د قلم دروازه خلاصه کوي. والسلام. ویډیو لایک او فاریو. کنګ جنرال پاریس افغان دردېدلی کړېدلی سرباز یم د دې ملت، د منافع ملي کشور، د غټو وړو د افغانستان د قوم د پښو خاوره یم. والسلام. دغه د ځوانه صحیح سو کور دی ودان. دغسې پیغامونه به ما ته ورکوو دې خلکو ته انشاءالله چې صحیح پیغام شیر کوي. نه ماشاءالله خلک او لایک خلک سپورټ کوي. قومندان یاده مو نه وځي. ګوره زه ډېر دردېدلی کړېدلی سرباز یم. په وطن باندې په ټولو قومونو افتخار کوم. چا سره مشکل نه لرم. والسلام. ښه شپه، ښه ورځ، ښه وخت.